د غزني ښاروالۍ د رغنیزو چارو په دوام دا ځل د غزني ښار اړوند مختلفو سیمو کې د سړک جوړولو په برخه کې د 5 پروژو کار پیل کړ. د غزني ښاروالۍ مسؤلین وایي په دې پروژو څه باندې 40 میلیون افغانۍ لګښت راځي. 15 پروژو افتتاح من نن درلوده چې د افتتاح مرکز یا افتتاح جایم د حکیم صاحب د کلی ساحه وه تقریبا یوه پروژه موږ نن دلته افتتاح کړه د سړک سازي، یوه پروژه په قلعه عشرت کې ده افتتاح شوه، یوه پروژه په نواباد کې ده چې افتتاح شوه، او یوه پروژه پښتون مینه کې ده، یوه پروژه هم په پښتون آباد کې ده. دا ټول هغه پروژې دي چې په دې کې د سړک سازي او د هغو د لیختو یا جویچو جوړول ورسره شامل دي. کیفیت به بیخي دروست وي انشاءالله په ښه شکل تطبیق کېږي. هغه مواد چې موږ دلته استفاده کوو که هغه کرش دي که سمټ دي که نور مواد دي هغه مواد دي چې په لابراتوار کې چې سوي دي د یوناپس او د ښاروالۍ د دوی ټولو د نظارت لاندې دلته په هغې باندې استفاده کېږي او استعمالېږي. د سیمې اوسیدونکي د دغه سړک جوړولو ته ځکه خوښ دي چې له یوې خوا یې لار پخیږي او بل ورته د کار زمینه برابره شوې. بسیار خرسند هستم از دولت از همچین مؤسسات که زمینه کار برای ما فراهم ساخته مثل ما و ده ها جوانای دیگه که اینجا مصروف و مشغول کار هستند. الحمدلله با مثل ما 130 نفر در پروژه کار میکنه. همگی راضی است از این پروژه. از دولت خود خواهشمند هستیم که همچین پروژه را دیگه رد کار کنن، در کار بندازن که مردم هم در کار شوه، وطن هم آباد شوه. دا چې غزنی د هیواد مرکزی او تاریخي ولایت دی، اوسیدونکي د اسلامي امارت له لوري په پلي شوو پروژو خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دغه ولایت تاریخي اهمیت ته په کتو دي لا نورې رغنیزې پروژې پلي شي.